د کندوز برېښنا شرکت مسؤلین وایي روان کال یې تر دا مهاله اووه پروژې پلې او ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د دې ولایت د برېښنا سیمه ییز چارواکي وایي د یادو پروژو له ډلې 15 پروژې بشپړې شوي او له یادو پروژو موخه د دغه ولایت مرکز ولسوالیو ته د برېښنا لیږد او پراختیا ده. پروژه‌هایی که در سال جاری 7 پروژه داشتیم که 5 پروژه آن تطبیق شده و بقیه پروژه در حال جریان هستند. در ولسوالی امام صاحب و ساحات مرکزی کندوز، در قریه هجران ولسوالی امام صاحب، شبکه برق‌رسانی خرقان تیپه و شبکه برق‌رسانی سیکوپرو کچارشنگی و قریه مولا مجید اینا تکمیل شده و بهره برداری سپرده شدند. در ساحت مرکز شبکه برق‌رسانی قریه نویان ملرقی است که تکمیل شده و شبکه برق‌رسانی قریه آبگرمه نیکپای است. همچنان در ساحه قریجات برق‌رسانی شبکه نیکپای سفلا کار جریان دارند. ورته مهال د کندوز ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت وروستي او روان فعالیتونه ستایي او پاتې ولسوالیو ته هم د برېښنا د لیږد او پراختیا غوښتنه لري. د کندوز برېښنا ریاست چې ده د کندوز ښار کې ډېرې د برق په برخه کې ډېرې پروژې تطبیق کړي دي او کندوز ښار په ډېرو ساحو کې چې ده لاینونه او پایې نوي کړي دي او موږ له کندوز برېښنا ریاست څخه ډېر خوشحاله استو چې دغه خدمت زموږ کندوز ښار ته دوی کړی ده. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د ترانسفرمرونو نصب او د برېښنا مزي لیږد په برخه کې جدي او اغېزمنې هڅې شوې دي.